رسول الله صلی الله علیه وسلم کم کس چې پیاز شنه پیاز او اوږه وخوري نو هغه د زموږ د جماعت خواته نږدې هم نه راځي. ملائکې هم له هغه کار څخه په تکلیف کیږي له کم څخه چې انسان په تکلیف کیږي. تاسې یقین په الله وکئ. کله کله چې زه جمع ته ځم په ځینې وختونو کې داسې کسان زموږ خواته ولاړ وي چې د بدبویي د وجې نه موږ په مانځه باندې نه پوهیږو چې دا موږ څو رکاته وکړه او څنګه مو وکړه. امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه د جمعې د ورځې د خطبې پر وخت وویل، دا حدیث په مسلم کې موجود دی، ای خلکو تاسې دغه دواړه نبات اوږه او پیاز خورئ، زه ورته ناولي وایم. ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې بوټي بوی د یو کس څخه محسوس که نو د هغه په اړه به حکم کو چې له جومات څخه یې وباسئ او په جنت بقیع یعنې قبرستان کې پرېږدئ. نو هر هغه کس چې خامخا دغه بوټی خوري هغه د دې بوی ختموي او بیا د جومات ته راځي. دا نه چې په کور کې د پیاز وږه وخوړل او مستقیم جومات ته رواني. د خلکو تر څنګ درېږې چې ستا د بوی د وجې نه ملائکې هم په تکلیف دي او هغه کسان چې مانځه ته راغلي دي هغه هم په تکلیف دي. د دې امر لاندې هغه خلک هم راځي کم چې کاروبار کوي او له ناولو کالیو سره جومات ته راځي، یا یې له جرابو او اړخونو څخه ناولی بوځي او له دې سره جومات ته ننوځي. نه، الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد، ای بنی آدمانو د هر عبادت په وخت کې په خپله ښکلا سینګار اوسئ. څوک د مستریتوب جامو سره جومات ته روان دي، د جومات د آدابو او د جومات د نظافت خیال نه ساتي. څوک د کار جامو سره جومات ته روان دي، د چا پښې بوی کوي، د چا د جرابې بوی کوي، د چا اړخونه بوی کوي، اصلا د جومات په آدابو نه پوهیږي. خو له دې ټولو څخه خراب او بدتره خلک هغه دي چې سګرټ وڅکي نو د سګرټ څکلو نه وروسته مستقیم بیا جومات ته رواني په جمع باندې درېږي. دوی د ګنده او ناخوښه بوی سره جوماتونو ته راځي او د الله رب العزت هغه بندگان چې پاکوالی خوښوي یعنې لمونځ کوونکي او ملائکې دوی په ستونزه کې ښکیلوي. نه ځانونه پاک کړئ، خوشبویه کړئ، پاکو جامو سره خپل رب ته ودرېږئ تر څو چې الله درنه راضي شي. کله چې تاسو یو وزیر او یو رئیس یو وکیل سره روان یاستئ په الله ووایئ چې خرنو جامو د مستریتوب جامو سره ورځئ، داسې ورځئ چې باید سګرټ وڅکئ او د سګرټ د ستاسې د خولې نه سګرټو بوی ځي هغه سره ملاقات وکړئ. نو الله ته چې درېږئ په جومات کې د الله په کور کې درېږئ، بیا ولې داسې کوئ؟